دغه ونه چې اوس یې ماشومان پر څانګو د خوښیو او لوبو ټالونه جوړ کړي، مخکې وسلوالو د دار کار ورڅخه اخیست. د پنجوایي ولسوالۍ د تلوکان سیمې اوسیدونکو ته هغه شیبې اوس هم یاد دي چې وسلوالو به له دغه ونې څخه دغو کسانو لپاره د دار کار اخیست چې له دولت سره به یې د همکارۍ په تور نیولې وه. تلکان د ساحې دپاره زموږ هغه کسان چې د دولت په نام د دولت د خلکو سره بیا تماس درلودی، وروسته د محکمې به راول په دا سلطان بدلي راول. خو دغه درخت دی ګوره، دغه درخت دلته خو نو دولتي دغه نه و جوړ چې دا خو د دغه درخت څخه کار ایسته کېدی، خو دا داسې یو سیار حرکت و د دوی ده نه، چې مقصد د یو حکومت فشار به رالی یا منطقه بیله کړه بل ځای ته به ولاړه، چې مقصد د حکومت په ولاړې دوی بېرته هغې منطقې ته ځان راورسوي. پنجوایي ولسوالۍ چې مخکې د طالب وسلوالو لوی مرکز بلل کېده، چارواکي وایي د زرګونو کاناډایي او امریکایي سرتیرو په موجودیت کې امنیت خوندي نه و، خو اوس د خلکو په همکارۍ توانېدلي چې پکښې د صحرائي محکمو مخنیوی وکړي او دغه ولسوالي د امن په سیمه ونوموي. د امنیت یوازې د دولت کار نه دی، هېڅ ځای دولت یوازې نشي نیولی. دلته زه 400 کسه پولیس لرم، 402 نفره پولیس ملي پولیس لرم، مالي پولیس مې هم په دغه اندازه کې دي. دا پر کور باندې پر بسته مسجد باندې چې زه 800 مسجد هلته لرم، چې پر مسجد باندې یو نفر ورکې نه ورسېږي. نو زموږ ته په امنیت کې ولس کومک کړی دی. پوځي چارواکي وایي د افغان ځواکونو د دوامداره پوځي عملیاتو په پایله کې کندهار کې د وسلوالو د رهبرۍ او راټولېدنې لوی مرکزونه له منځه وړي او هغوی یې ځپلي دي.